السلام علیکم ګرانو مینوالو د جنسي زده کړې چینل ته ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. نن در سره په یو داسې موضوع خبرې کوم چې د واده په اوله شپه چې د ښځې او خاوند ورته ډېره اندېښنه وي او هغه الهي مینه چې الله جل جلاله ورته ورکړې وي د تل لپاره په غمونو بدلیږي. ځان نه دې حقیقت څخه خبر کړئ. هیله کوم دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د واده شپه که څه هم د ټولو خلکو لپاره یو بهترینه او د خوشحالیو ډکه شپه ده. د واده شپه ښځې ته له دې امله د یو ازمایښت حیثیت لري چې د یو نابلده میړه سره د لوڅېدو او بربنډوالي پر وړاندې مخ کېږي. او بل مهمه خبره د بکارت د پردې د شلېدل دي. د دې پردې د شلېدو په وخت کې ښځې ته درد او د ټپي کېدو اندېښنه هم وي. او بله دا چې د ناپوهۍ او بې علمۍ له امله ځینې نران د بکارت د پردې شتوالی چې د اندام مخصوصه په منځ کې وي چې هغه د کوروالي په واسطه له منځه ځي. که چېرته د جنۍ د بکارت پرده شلېدلې وي دوستانو، دا کومه د حیرانتیا او د تعجب خبره نه ده چې تاسو پریشانه شئ او خپل ژوند مو په ستونزو کې واچوئ. زیاتره دوستان د ښځې سپېڅلتیا او پاکلمني د ښځې په دغې پرده کې ګڼي او که چېرته دغه پرده نه وي نو بیا ورته د بدکارۍ او زیناکارۍ نسبت کوي. خو دا خبره په حقیقت کې داسې نه ده، ځکه اسلامي طب او نوي ساینس دغه خبره ناسمه ګڼي او وایي د ښځې د بکارت پرده د زیاتې مستۍ، ټوپ وهنې او د پلار په کور د پیغلتوب تېرولو له امله هم شکېږي. همدارنګه دوستانو دغه پرده د غټې چغې سره د زیات وزن جګولو سره هم شلېږي. که د کوروالي پر وخت دغه پرده نه وي ښایي سړی اندېښمن نه شي او د ژوندانه پر ملګري د بدچلنۍ او بدګمانۍ تور ونه لګوي. ښځه که څه هم د دغې پردې د شکېدو او دردېدو له امله اندېښمنه وي، خو د اندېښنې خبره ځکه نه ده چې دغه درد یو خوږ درد وي، یعنې له درد سره خوند هم یو بل دغه ټپ چې 2-3 څاڅکي وینه ترې وڅاڅي په خپله روغېږي او د هېڅ درملنې اړتیا نه لري. طبي علم دا هم ښودلي چې نر د ښځې په پرتله ژر راتودېږي او بیرته ژر سړېږي، خو د ښځې زر خوند نه راځي. نو د دې لپاره چې د ښځې ښه خوند راشي او کوروالي ته لیواله شي، باید نر په خپله ښځه په مستۍ، غېږو ښکلولو، شونډو اخیستلو، سینو نیولو. نو د دې لپاره چې د ښځې ښه خوند راشي او کوروالي ته لیواله شي، باید نر په خپله ښځه په مستۍ، غېږو ښکلولو، لاس مږنې او شونډو اخیستلو او سینو نیولو سره راوپاروي چې د هغې ښه خوند راشي او کوروالی ورسره په ډېره مینه او زړورتیا وکړي چې هم د دواړو جنسي تنده ماته شي او زړه یې سوړ شي او هم یې کوروالی بریمن شي.